ښځه یې که سړی ورور یو منټ صبر وکړه خورې خفه نه شي بوتله خدای دې په سترګو ړوند کړه ولې؟ په سترګو ړوند دی که نه نو عقل دکې شته که نه زه سړی یم ښځه نه یم نو خیر دی که نو څه چلو شو که سړی نو ته به څه توره وکړې نن څه سبا توره خو د سړو نه هم ښځې ښې دي ما ته وګوره همدا کونټې ته ته نیسم او دا ملا ده نه ماته ومه مړه پړندو باندې دغه مه کوه په کلار کې دی خو دلته ما سره خبرې دلته څه کې دا یم ته به څه وکړې زه به ته وګورم ما ته یاره څه دی دا بوتل لري بوتل ما ته وایي دا خو سړی دی او که ښځه ده وایي تاسو ښځه یې ما ته وایي مړه نو کله مې ویلې ما سړی ښځه خو معلومات نه څه دې ووایم یاره ښه ته ما شروع خو نه یار خفه نه شي وروره خفه نه شي دا نو ته نه ګوره داسې خبره وروره زه ته خبره کوم زما خبره پوره وره داسې کار و چې دی ولاړو که ناست و لاله به پته وي زه رالم چې زه رالم نو زه نه ما تپوس وکړم ما ورته په دې ما سره خبرو شو دغه دا اوږې باندې مې ورته لاس ویلو خبره وره نو ما ورته وایي زنانۍ که سړی نو دی غوسه شو لکه دی په دې غوسه شو چې زه سړی یم نو که ته سړی نو ته به څه توره ما ته ګوره بوتله زه به تا نه دا ژبه کټ کړم دا غوږونه به نه پرېږدم په کلار کښېنه دا بوتل دې چا ته ووایي یاره دا ووایه زه دې ووایم یاره دې ووایه زه دې څوک ووایم ما پې ولې وې اول ما پې ولې ګزار وکړو که نه. چې پتا کوي ته ورسره خبرې کوې ځکه پتا کوي کنه خفه نه شي یار خفه نه شي یاره بس خیر دی که نه مړه نو دا کوم یو ووالو هوټل چېرته دی هوټل چېرته دی بوتله که ته ړوند نه وې که نه ووایم داسې زه یاره داسې نه زه وډلې که نه داسې سیده مفتي به دې ویلې وې داسې ځه مفتي به دې ویلې وې داسې ځه داسې نیغ ځه داسې کوم نیغ خوا ځه ځمو؟ سیده ځه مړه سیده دروغ ځه وایې ورته دغه لار دی یا دروغ مړه په دې خو رالو په دې خو باندې رالم. په دې باندې خو ځه په دې ځه او نیغ ورځه که خدای دې نیغ که خدای یاره دې ته راځه یار زه بوځم راځه مونږ که په دې سپوږونه دې کون که تا خو مونږ ته وایو مړه ورک شه مړه د ځان نه لګی وایي داسې راځه ته یاره داسې ځه مړه دا نه تا جیبه سړی یار ړوند وړو سړی نه پېژنې ګزار پکې یار یاره دا خبرو ته دې وکته ما ته وایي ته ښځه نو ما ته لاس ولې اچوې یار پرېږده یاره په خبره ده یار طرفداري دې کوله تا یاره په خلک کې قسم نه یار عجیبه خلک یې دا د نامې نه ځه څومره ناست دي نو ته ړوند دی چې زه راځم خو ته پاسه که نه وایي تا څه کولو چې خو پاسېدلی به وې که نه دا ځای ولې ستا د نیکه دی هسې لګی مړه د ځان نه لګی دا هوټل به چېرته وي هوټل خو ته نه دی معلوم ها نو دا هوټل به چېرته وي چې هوټل دلته نشته خدای دې ځه مړه ته بس یو ستا کار بس زه بل چا نه به تپوس جمشیدو جمشید بھائی دیما دا یم یار السلام علیکم بخیر هلکه بادشاه بخیر څنګه ښه خیر دی بخیر برابر الله فضل امن دی شکر خیر اډر کوه څنګه را پیښ وکړه یاره جمشید دی خو مې ته ولا نه جوړېده خو بس لږ مجبوره شوم ستا دا ورته ګوټه کومه بالکل وای اډر کوه یاره جمشید دی ما باندې دې به زیات راغلی دی تل ما ډېر مخکې ما تاسو نه کې کړی وه تا باندې هغه وخت مشکلات او پیسې سره نه وې ما سره هیلپ کړی احسان دی مننه بالکل الله دې زه دوی اوس په ما باندې یو احسان وکړي که ته ما د خپلې پیسو کې خیر نوي پیسې مې راکړي یو 500 روپۍ راکړم زه به دې به جمع کړم تا به ستا راباندې احسان دی یار څه کار دی که نه بل دې څومره راغلی بیا زما 500 روپۍ راغلی دی نو ستا 15,000 تبلا ماته ده او زما دې کور ته وګوره پوره 2 لکه روپۍ مې بل راغلی دی زه دا خپل 2 لکه داخل کړم که تا له 15,000 روپۍ درکړم ګوره جمشید بھائی ما سره په سخته کې لاس درکړی ما سره نږدې کړی وه ما باندې سخته راغلی ستا غټ کور دی بنګله زما غریبي ده ورو 500 روپۍ ما له مهرباني وکړه خپلې پیسې راکړه یار نو هغه نیکي اوس په ما خرڅې یاره زه مجبورۍ کې راغلی یم یار یار د خدای خاطر وکړه اوس مې معاف کړه بیا به ګورو ښه ګورې ما سره څه نشته دی ښه ځه ورځه یار مخه دې ښه السلام علیکم یاره اچھا رښتیا ویلي چا سره نیکي وکړي یو غټ کوتک وایي سبا یې پیسې سره باندې وي خپل حق هم څه چا نه ورکوي یار دا څه کې یار ته بیا راغی ته ولې ما کوم یوې یاره زه ما غیم یار ته هوټل لا پیدا کړی نه دی یار هوټل والا السلام علیکم څنګه ښه
دا یم یار خیر خیته یار ځان له پریشان یم یار مړه خبره وره نو ګوره زه ګرځم راګرځم هوټل نه میلاویږي یاره زه ځم شیدا اوس پرې به بل غم واړو ښه هوټل بس نور دې نه تنګوم داسې کار دی دا هوټل دی او ورځه داسې راشي دا هوټل دی جي ورځه ورځه مخامخ خپل د بلې چې بوس بیا به داسې ورده نشه شاباس مخکې شه دا ورځه دا هوټل دی ما ورځه السلام علیکم وړونده الله دې ملشه چې دنه به سره څه کوي چې تړون نه وی که نه نو ما ته وچلي ته ما ته دا ووایه ته چې زما ښځې ته وایې چې سالر څه پخ کړي دا ما ته ولې نه وی نو تا ته مې څنګه ویلې نو ما ته څه پته وه چې ته د هغې ښځه یې که ته یې خاونې او بله خبره دا ده چې ړوند خو ړوند دي که نه تا د ما د خدای د زما په شان ړوند کړه نو زه به تا ته بیا وایم چې په ښځې او نر کې څنګه فرق کې مداړه مې وایي که نه چې سترګې خو د خدای ډندې کړي خو چې دا غوږونه دې نه لږ سره په دې موټو کې راوباسه الله دې ړوند کړه الله دې ړوند لره مړه ته څه عجیبه سړی یاره نو خو به کور ته درالم ټیک ده ستا کور هوټل نه و امنم نو پښتون خو یې که نه چې یې به دې راباندې څکلې وې نه که انسان سترګې خو دې نشته نو کوپړی خو دې شته که نه په دې کې خو عقل شته هوټل ګزار په کور مې راغلی ولا ګزارونه کې نه خو درېږه خبره مې واوره ګوره په کور او په هوټل کې فرق ړوند هم کولی شي په کور کې ګوره زنانۍ او په هوټل کې بیرګانې لوښي خو دې خبر چې انسان یې که زناور یې چې زناور وی نو ښه به وی که نه خلکو له خو به مې خالص پوی ورکولی که نه انسان خو خلکو له خالص پوی هم نه ورکوي ملاوټ پکې کوي خبره دا ده وروره زما خبره وره دایمه خبره کوه وایه وهب ګزار دې راباندې تا ولې په اول په ما ګزار کولو تا خو زما په کور راننوتی ځکه مې در باندې نو زه ستا ښځه څه وینم چې توره ده که سپینه ده که تپلې ده خو بس دردن نه شوم ما نه لیده تا به زه هغې سره خوا کې نه کېنولې خو هغې سره زه خوا کې کېناستم چې داسې عطرې مګلي وو چې زه په خپله ځان ته راکش عطرې مګلي دا یې ستا دپاره نه و مګلي دا یې زما دپاره مګلي زما ښځه وه اورې خوله بنګه به نو غاښونه به دې مات کړم ته ښکلی که بدرنګ شهزاده یم امسنګ بوی او ښځه دي نه زما د ښځې تا ته څه تکلیف دی نه نو ویم که ډېره به ښایسته نه وي که نه بدرنګه یي مړه ځه چې دننه چیوس کړو ورک شه هلکه ورک شه ګوره نور مې دماغ خرابې ښه په خپل کور کې ګیدړه مزمرې ښه دا یاد وساته دا دغه خبرې نه دي دا څه شورم جوړ کړی دی څه چل دی زما خبره واوره ګوره زما په کور راننوت او ډایرک راغی زما ښځې سره کټ کې کېناستو هغې نه تپوس کوي چې سالر دې څه پخ کړی دي دا یې د کار خدای دې بې خو نه به ما ستا د ښځې نه تپوس خو نه کړو ما خو په چل کې تا نه تپوس کړو خو جواب دې نه راکړو بوتله په سترګو ړوند ده د ده په ځای دې زه ووالم او دوه پیرې دې ووالم خدای دې غر که ځان ده خفه نه شي نه ما خدای دې غر که دا دی داسې کار دی ړوند ماما خدای دې په دې خپو باندې شل که دا د ده کور دی داسې هوټل نه دی چې داسې نیغ ځې او راځې او ښځو سره وله کښېنې چې سالن راکړه روټۍ راکړه چای راکړه ما ته څه پته وه زه خو ړوند یم که نه یار ما ته خفه نه شي مه کوه تا سره ما څه بد کړي خدای دې بېخونه ورکړي دا دی ما دواړه ملو شي مونږ ولې ملو شو هسې ملو شوي خدای چې دواړه ملو شي کاکا څه چل دی غوبلم شروع دا مې پکې بل پلار دا د چا اواز دی یاره ته صبر وکړه سې پوه کړم یار دا پوه کړه لګیا څه وروره داسې کار دی دا ړوند دی که نه د دې خدای په دې خپو م شل که د هوټل په ځای د دې کاکا کور ته تللی دی او ښځو سره ناست دی وچې راکړې ډوډۍ راکړې دا د ده کارونه دي چل دا دی نور څه چل دی دا ته چې ستا تا کوم بکواس وکړو که نه نو ته ورته دا نه شي ویلې چې دا ړوند دی کاکا دا و زه دې ووالم ها خفه نه شي ما ته څه پته وه چې دا ته و داسې کار د زما خبره اورئ
تاسو څو کسانی مونږ درې سره د کاکا او تا سره څلور ما ټیکټ کوي تاسو درې یو ځان ته پښتانه وایي مړه په یو کس باندې په درې کسه چې نشي څکلی من پښتانه نه ته پښتون یې چې پردو زنانه ورته ووایې چې ظالم نو ما ستا زنانه خو نه ده لیدلې که نه زه خو لوند یم که نه کاکا ما ورته خدای دې خوله ماته کا نو ته په سترګو ډنې په غوږونو کوڼ ښه که نه تا دې خبرې نه اورېدې نو څه چلو کم اوس نو څه چلو کم نو بیا بکواس کې څه چلو کوم دا ګټه رالم دا سر دله ماتوم وایم ما چاله سر ګوزات یو دا څه خو بل هم راغستی دی یا ګنټو شته تماشه ته کوم لګیا بیا لکه دا اواز خو مه ته دا وایم زه راته ویم خبره وړه ستړی مه شي دایم دا اواز په ما داسې خوب خوب لګي خبره داسې اورو تاسو به غږ نه کوئ ځکه زه پویم پوهې که هر ځل له تاسو لګیږي خبره دا ده که نه وروره چې زه ښځه مې مړنده ده او زه مړوند یم بالکل که نه دا نه ده دا بل دا چې د کور نه راووتو دا دی واو دا نو دې مونږ کله ډایرکټ را دننه شو او مونږ دواړه ړانده یو ښځه خاوند څومره بېشرمه دی دا څومره ظالمان دي ړانده که ننوتل ظالمه ای د خدای د قهر نه وجرېږي